نن ورځې تازه او مهم خبرونه. متقي د افغانستان پر پانګونو د امریکا بندیزونه د غچ اخیستو لپاره دي. بل ځای کې متقي وایي تر اوسه مو د دوحې غونډه کې د ګډون او نه ګډون پرېکړه نه ده کړې. سلام، ستړي مه شئ. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې مهمو خبرونو ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي نن پنجشنبه کابل کې د افغان قزاق نندارتون د پرانیستي مراسمو ته د وینا پر مهال امریکا ننګولې ده چې له افغانستان څخه د غچ اخیستو سیاست ته د پای ټکی کېږدي. متقي ویلي د افغانستان پر پانګونو د امریکا له لوري لګېدلي بندیزونه ظالمانه او د غچ اخیستو لپاره دي. د واشنګټن دغه اقدام هیڅ ډول اخلاقي توجیه نه لري. د طالبانو د کابینې دغه وزیر په ورته وخت کې ټینګار کړی دی چې افغانستان د اقتصادي او ترانزیت پر مرکز بدلیدونکی دی. په داسې حال کې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکلو لپاره پر سلا مشورې بوخت دي، نو په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په تړاو د دوحې درېیمه غونډه جوړه کړي. د ځانګړي استازي ټاکلو او ترې سمدستي وروسته د افغانانو ترمنځ د روغې جوړې خبرو پیلولو سره د طالبانو مخالفت د دې لامل شو چې دویمه غونډه بې پایلې پای ته ورسیږي. د طالبانو بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتنه کې ویلي د دوحې درېیمې غونډې جوړېدو په اړه ملګرو ملتونو خبرې کړې دي، خو د اجنډا او ګډونوالو لیست تر روښانه کېدو وروسته به بیا دوی د ګډون او نه ګډون تصمیم ونیسي. دوستانو دا و د نن ورځې چمتو کړې ویډیو. تر بیا خیر چارې، ښه وخت.